دا اخري جمعه را روانه ده د روزې دا په دا موبایل کې یو میسج چلیږي که چا د جمعې د روزې په اخرنۍ جمعه څلور رکعاته نفل وکړو دونه ایت کرسیانې دونه الحمدلله وي دونه پلانې شی کې ووایي د ټول عمر لمونځونه چې تا کم قضا کړي دي بس هغه ادا سو هغه چې سو هغه ادا سو دا دی وایي دا نه دی معلوم چې دا سړی سني دی که شیعه دی چې دا پوسټ یې جوړ کړی دی زموږ خلک ډېر خاص کر پښتانه هغه تی ویلې پښتانه اولني وایي چې شو غریب التاک نه درلودې پیدا یې کړ بیا د غرمې کې پروت میډیا یې نه درلودې چې پیدا یې کړه پر خدای هم درواغ وتړل پر رسول هم وتړل پر مور پلار کې تړلې دي چې تړلې دي صحیح سو بس نور ته جوړېدلې دي الله نو پوسټ راغلی دي الله مخ ته شیر کوي په ټول ژوند شان مشیروي په ټول ژوند یې مشیروي دونه لویه پوښتنه به درڅه وشي د الله پر رسول به دې درواغ ویلي جهنم به دې ځای سي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعد من النار د الله رسول فرمایي د بخاري حدیث دی 200 صحابو دا حدیث نقل کړی دی که چا په ما پورې دروغ وتړل جهنم کې خپل کور ځای په خپله معلوم کړه دا مه کوئ یاره هسې بس یو تورې ویلی دی بس بیا خوشحاله یاست چې الله بس دا حدیث دی زه به ما کوئ د الله پر رسول درواغ مه وایئ یاره خو چې پر ما درواغ وایي زه دې نه پرېږدم نو د الله د رسول څونه لوی د ایمان د تلو خطره ده یو شی نسته مه کېږئ لیوني مه کېږئ قسم ده دا پرویزیان چې کوم دي ورسره ورته وایي څه به کوي دا پرویزیان دي پرویزیان دا حدیث نه مني وایي بس خالق قرآن زموږ دپاره خالق قرآن کافی دی بیا څه چم کوي بیا راولاړ سي دا رقم شیان مخ ته کښېږي ګوره دا حدیث نه دی او تواوه نه دی دا درواغ دی ونه چې دغه درواغ دی بیا د بخاري او د مسلم هم ولا دغه درواغ دی وایي په دې خو ستا سر خلاص و په هغه بیا وایي زموږ سر خلاصېږي لکه بینک لره ورسه دا اصل و کمصل 2 نمبر نوټ خلک څنګه پیژني دا بینک والا او موږ نه پیژنو داسې علما د حدیث و د نه حدیث پہچان چې دی هغه کولی شي علما د حدیث او د نه حدیث پہچان چې دی هغه لري هغه په پوهېږي چې دا شی چې دی هغه دا حدیث دی دا حدیث نه دی عزیزانو او څونه لوی لوبه د عزیزانو او بیا پر څونه لویه پیمانه خلک کوي موږ د جمعې پر ورځ خلک راشي هر مولوي صاحب هغه قضای عمري نیت سره کم کېږي قضای عمري چیرې وله چا درته ویلې ولا که داسې بیان و داسې والله داسې دین دی تباه و برباد سلو دی موبایلان را تباه کوي خو کرارې وله که موبایل ګټه لري نو والله موږ ته 100% تاوان هم را رسولی ګټه یې منم بیخي ډېره منم ګټه خو لیکن تاوانونه یې بیخي ډېر دي یو چې دین بدنامه سو یو په دین پسې دروغ یو په صحابو پسې شکنځاوي ګستاخیو بهتانونه دا معمولي خبره ده هغه مشرق مغرب کې چا پیغمبر علیه السلام ته شکنځا کړې ده زما او ستا تر غوږه په کور کې راورسېږي چې دا موبایل نه وایي زما او ستا تر غوږه نه رارسېدله منم موبایل منمه بیا به دلته یو سپی پیدا شوی او مولوي صاحب موبایل نه مني موبایل ستا هغه مړ پلار نه دی په قبر کې هغه لا ما مني هلته په قبر کې مني ته مې څنګه نه مني آی موبایل انکار کوي موبایل انکار ولې نه کوم ولې انکار نه کوم چې چا د چا خور لر څوک ټلیفون راوکړي چې دا مسله ده دا مسله ده او خور بیا خودکشي وکړي چې ټلیفون نه وایي بیا دا خبرې نه راتللې زه دې په خور خوا بدوم او ته غورځې نو خو نه لري عزت نه لري سړی نه انسان نه دا د سپیتوب علامه د سپیتوب زما ستا په خور خوا بدیږي ستا خالي په خپله خور خوا بدیږي زما او ستا دغه فرق دی قضای عمري نسته په اسلام کې چا چې منځونه قضا کړي دي ورسې تعداد یې معلوم کړي بیا راولاړ سه د سهار منځونه د ماښامو د ماخستنو کم منځونه دي سره د ویترو دا به راګرځئ سنت مور سره راګرځو فرض راګرځو بیا که ته وایې یاره ما د سهار منځونه ډېر قضا کړي دي عام طور د سهار منځونه حساب ورته وکړه څو دي قضا کړي دي چې څو دي قضا کړي دي هغومره قضایي راوړه بس خبره خلاصه ده په نورو خبرو نه سره خلاصېږو نه په نورو خبرو باندې کېږي او نه دا کېدلی سي بس عزیزانو الله پاک دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات
د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي. الله دې د بدمرغۍ وساتي، الله دې د بدقسمتۍ وساتي، الله پاک دې مې د شرمندګۍ وساتي، الله دې دا دین نه رساخلي، الله دې کلمه و اسلام نه رساخلي، الله دې د دین په دشمنانو کې نه راپورته کوي، الله دې په هغه چا کې نه راپورته کوي چې موږ په دین پورې دروغ تړلي. الله دې پر دې ویلو اورېدلو موږ ته عمل کول توفیق راکړي. الله دې موږ ټولو ته پر دغه کلمه مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایو لا اله الا الله محمد رسول